أشهد أن محمد رسول. بلکه شتا جوس کوم غني شو بازلی تعالی چې وای غاڼه یہ بچي دا بار لګي چې اوس په جمعات کې ګنټو شو راغلي دنیايي خبره کوي دا جمعات ته دنیايي خبرو زیری د خدای مسلمانانو دنه تعلیم شروع پاغم پوه نه کو غاڼه داسې شو غاڼه هغه شو من دلراشه موس کوي من دا خو خو درکستل چې تاسو په کله په خبره اخر پوهیږي یاره استاد ستا خبره صحیح ده خو را سړی مې ډېرې ورځې پسې لیدو په دې وجه مې ورسره ګپ لږ ډېر اوږد کړ استاد جی نو په فیسبوک باندې تاسو لګي په واتس اپ باندې تاسو لګي بس نصیحتونه دي او نصیحتونه دي د نصیحتونو نه تنگ رالم ورا بچي موږ تاسو راخېګړي خبره کوو دا د الله کور دی دا د دنیايي خبرو ځای نه دی دلته چې راځي خپل موس کوي د دنیايي خبرې بار کوي درو استاد جی مونږ لوی واړه نیو هر څه باندې پوهیږو ته خپل تعلیم کوه او مونږ پرې د خپل منځ کو ها واه استاد جی دا درله پوهه درکې بچي ما کباب ډېره مزه وکړه هغه نلی پکې ما ډېر مزېدار و ډېرې ډوډۍ پکې ډېره مزه وکړه لکه دا خبرې پرې د ظالمه ساره چې د موبایل بند او کور نه تایید انګونه کوي او هغه حضرت صاحب نه دی ارور دی هغه اکسیډنټ کړی دی او هغه به چې لامبول له فکر ولې مونږ خو چلم د لامبول نه دی د جنازه بس وکړي لکه استاد سره خو یاره مونږ چیر کړی دی استاد ته به څنګه وایو او د خدای ظالمانو چې پارس تاسو پوهیږئ او مولوي صاحب سره جګړه کول نه دا به اوس مونږ له څوک د جنازې او دغه کوي تاسو زه د مولوي صاحب بس تاسو زه अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख चल दीन अल्लाह के रास्ते. استاد جی زماغه ترز وی چې کوم دی هغه پات شوی دی او زموږ په ټول خاندان کې نه څوک د لامبو لشته چې هغه لامبو و او هغه ترز وی مې ویه چې یاره ما خو استاد جی سره چیړ کړی دی یا به زموږ خبره مني او یا نه دا زموږ سره به شو ستا به ډېره مهرباني. انا لله و انا الیه راجعون یا بچي موږ مولان خو چا سره جګړې نه کوو دا جنازه او لامبول دا په محمد اذن را موږ د الله د رضا لپاره کوو او زه چې زه بچي تلوار کوه چې زه بچي دک تصویرونه با مې ګور زه بنایم دا سپین مخ دې تنونه با الله پاک د تاسو له صبر درکړي او مولوي صاحب راغی مولوي صاحب دا کټ تن لګو چې دا مړو لامبو بچي استاد هغه دا کټ راواله چې رامړو لامبو ښه خو د دې نه مخکې د ما یو خبره اورئ تاسو د مولوي صاحب سره چیړو کوم مولوي صاحب وی مونږ ته وی چې تاسو په څه پوهیږئ او په فیسبوک تاسو لګیا یا په هر څه تاسو لګیا نو که دا مولا نه نو مونږ ته به دا نیغه لار څوک ښیي او دا مولا به صرف زمونږ دې ټایم کې پکار شي چې کله مړی وشي نو مونږ به مړي لامبوي مونږ به نور د مولانو بېعزتي کوو د دې نه مخکې دا دی چې د دې مړي غاړه بند وي نو د دې نه مخکې دنه معافي وغواړئ مولي صاحب غاړه مې لو کړئ نه پس به دا مړي وي زما زړونه دي او استاد جی زمانه ډېره سخته غلطي شوې ده ستا خبره صحیح ده طلحه دا عالمان چې کوم دي دا خو د نبي علیه السلام وارثان دي موږ ټولو له پکار دي چې د داسې عالمانو قدر وکړو ځکه چې موږ په خپل هم په څه نه پوهېږو او عالمانو هم زده کړه نه کوو نو د چا نه به زده کوو په دې حال کې موږ له مرګ راغی نو موږ به الله له څه جواب ورکړو څه جواب ورکړو مولي صاحب وی ما ټول د الله رضا پر معاف کړي او په دې مړي ټایم ډېر نه خراب راځي چې کټ وغم د خوګاشنا وتکا توراشوا لدر د ژړې دما